نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزتمندو، نن به درته د قرض د ختمولو دپاره یو داسې وظیفه درته ښیم. کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ، تاسو باندې چې هر څومره قرضونه وي، نو الله جل جلاله به ستاسو تمام قرضونه ختم کړي. الله به ورته د غیبونه اسباب برابروي او ستاسو تمام قرضونه به رب العالمین ختموي. هغه د سورې کوثر وظیفه ده. د دې وظیفې کولو طریقه به درته ښیم چې دا وظیفه به مونږ په کومې طریقې سره کوو او په څنګه طریقې سره به د سورې کوثر وظیفه کوو، او د سورې کوثر سره به د کومې وظیفې استعمال کوو. نو د مکمل طریقه درته ښیم. که چا باندې قرضونه دومره ډېر روختې وي چې د دا سټ یې بلکل راګیر کړی وي، او دومره ډېر قرضونه پې باندې روختې دي چې انسان د هغې د لاسه ډېر زیات مجبوره دی. بعضې کسان خودکشۍ کولو ته مجبوره شي، یعنې د خپل ځان نه پې باندې تیر شي، ولې قرضدار یې ورته ولاړ وي، هغه ترنه قرض غواړي، دی غریب سره پیسې نه. نن چې دا کومه وظیفه د سورې کوثر درته ښیم، که دا وظیفه تاسو راونیسئ، د غرونو برابر قرضونه به هم رب العالمین د ستاسو ادا کړي. چې څومره قرضونه هم په تاسو وي، دغه تمام قرضونه به رب العالمین ادا کړي. غیبي سبب ورته برابریږي او ستاسو قرضونه به رب العالمین ختموي. د قرض د ختمولو دپاره په دې صورت سورې کوثر کې یو ډېر لوی راز پروت دی. تاسو به روزانه پابندۍ سره یو وخت به مقرر کړئ، او په هغه مقرر وخت کې به تاسو 500 کرته د سورې کوثر تلاوت کوئ. دا به وایي دې ته د سورې کوثر ختم وایي. کم انسان چې پابندۍ سره دا ختم کوي، د هغه تمام بندشونه به رب العالمین آزاد کړي. دویمه پیدې دا ده چې رب العالمین به د دې وظیفې په برکت سره ده باندې چې څومره قرضونه دي، څومره مشکلات دي په ده باندې، څومره پریشانۍ په ده باندې دي، رب العالمین به دا تمام پریشانۍ د ده ختمې کړي. د سورې کوثر چې کله 500 کرته ووایئ، مناسب خبره خو دا ده چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس دا ختم تاسو کوئ. ماسخوتن د لمانځه نه پس هر سړی فارغه وي، نو دا ختم هغه ټیم کې تاسو کوئ. د دې ختم په دوران کې به د چا سره خبرې اترې نه کوئ. یعنې داسې مه کوه چې تا سره په منځ کې یو کس خبرې وکړي، یعنې تا پکې 200-300 ویله دي، بیا پکې چا سره خبرې وکړي. نه، د دې ختم په دوران کې به چا سره خبرې نه کوي. کله چې دا ختم کوي، ذهن کې د خپل حاجت هغه چې دی حاضر ساته چې یا الله زما د حاجت دې درله پوره کړي. نو که تا باندې قرضونه وي، د قرضونو دپاره سوال وکړه، هغه تمام قرضونه به دې رب العالمین د غیبو نه ختم کړي. دې سړي سره چې 500 کرته سورې کوثر ووایي، نو ورسره به 10 کرته سورې اخلاص ووایي، قل هو الله احد سورت تر اخره پورې. د عمل روزانه پابندۍ سره کوئ، یعنې تر هغه وخته پورې کوئ چې تاسو پورې ستاسو حاجت پوره شوی نه، ستاسو قرضونه هغه چې کوم دي ادا شوی نه. ممکنه ده چې یو هفتې کې دننه ستاسو تمام حاجتونه پوره شي. ممکنه ده چې په یو هفتې کې دننه ستاسو تمام قرضونه ختم شي. څونه چې په الله باندې عقیده مضبوطه وي، اعتماد دې مضبوط وي، هغه نه دا وظیفه زیات اثر کوي. نو محترمه، یو ډیره زبردست او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.